د یتیم کړیکا سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یو ډیره دردونکی قصه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. ماشومان ټول په جنت کې وي. د مور غېږه د ماشوم لپاره جنت دی. لنډه دا چې تر څو ماشوم وي د اندېښنو سره نه وي بلد. د دنیا له غمونو داسې بېغمه وي لکه په دې کړېدلې غم لړلې دنیاګۍ کې چې بیخي نه وي او په بل جهان کې اوسي. کیسه کوونکی وایي چې زه درته نن د هغې ماشومې جینۍ کیسه کوم چې اوس د پلار له سوري بې برخې شوې ده او د تره سره مې په ښار کې ولیده. دا ځل هغسې خوشحاله نه وه لکه پخوا به چې ښکارېده، بلکې د نورو ماشومانو څخه بېله وه. د غمونو لویو څپو د خپل بدن د ځینو خوږو اندامونو هم خلاصه کړې وه. تاسو پوهیږئ چې دا ستر نه بخښونکی جرم د چا لخوا په دې مظلومې بیچاره ماشومې شوی و. هو دا هغه وخت و چې د اشغالګرو ځواکونو تیارو ړندې بمبارۍ وکړې، نو د دې په شمول د دې د کورنۍ 4-5 هغه غړي چې دې پرې خپلې هیلې او ارزوګانې تړلې وې هم شهیدان شول. دا چې یوازې لیدو یې دومره وځورولم نو طاقت مې ونه شو. د زغم کاسه مې راډکه شوه او د تره نه مې پوښتنه وکړه چې په دې ماشومې جینۍ باندې څه شوي. دا خو مخکې ما لیدلې وه، هغه وخت روغه وه. په ځای د دې چې تره خوله خلاصه کړي او ځواب ووایي، ماشومې راته په خپله معصومه ژبه داسې ځواب راکړ: کاکا جانه زه د خپل مور او پلار یوازې هغه لورم چې هغوی به په ما ډېر نازېدل او په ناز یې غټولم. کله چې به د اختر ورځې رانږدې شوې نو پلار به مې ښار ته راوستم. زما په خوښه به یې راته جامې، بنګړي، نکریزې، ګلان او هغه څه چې د ژوند ضرورتونه ورباندې پوره کېږي هر څه به یې راته پوره کړل او له ځان سره به مې کور ته راوړل. شاوخوا د کلي همزولي جینکۍ به مې خبرې کړې چې راشئ وګورئ د اختر په خوشحالۍ کې مې پلار راته څومره ښه شیان اخیستي دي. تاسو وګورئ دا مې جامې دي، دا مې نکریزې دي چې د اختر په شپه به خپل لاسونه او پښې پرې سرې کوم، دا مې بنګړي دي، دا مې ګلان دي او دا مې نور شیان دي. ورځ تېره شوله، کله چې شپه راغله نو ما او د ترور لور به مو مستي کوله، یو بل ته به مو کیسې کولې، بالښت به مو نه و، خو تر ناوخته پورې به د نیا او نیکه سره ناستې وو. چې ناڅاپه د لاندې لور نه د یو مردار بوږنوونکي غږ په بدرګۍ یو څو تیارې راغلې. په دې کې یو ناڅاپي درز شو، زموږ چم ولګېدو، ډیوه مړه شوه او یوه ویرونکې تیاره خپره شوه. نیا مو له مهربانۍ په موږ باندې ځان خور کړ. له ځانه سره مې یو څو غلي اسویلي واورېدل چې زموږ د کور ځینو غړو زګیروي کول. د دې وروسته مې نه څه اورېدلي او نه مې هم څه لیدلي. څه وخت وروسته راته دا معلومه شوه چې زه په هسپتال یعنې شفاخانه کې پرته یم. ما د خپل زوړ عادت له مخې خپل مور او پلار غوښتل. په څنګ کې مې د خپل نیا او نیکه د لټون لپاره غوښتل لاس وهم. ګورم چې لاس مې تر بغله پورې نشته، یوې سترګې مې هم کار پرېښی و. اوس مهال د خپلوانو کره اوسم، دوی راته وایي چې پلار او مور او د کورنۍ نور غړي دي ژوندي دي. خو دا چې دغه شپه راته یاده شي نو پوره راته معلومه شي چې اوس زه په دې دنیا کې یوازې ژوند کوم او د لوی خدای نه پرته بل هیڅوک نه لرم. ای خلکو تاسو وګورئ څومره بدرنګه شوی یم. اوس زه په دې دنیا کې یوازې ژوند کوم او د لوی خدای نه بغیر بل هیڅوک نه لرم. ای خلکو تاسو وګورئ زه څومره بدرنګه شوی یم. لاس مې نشته، سترګه مې نشته، پلار نه لرم، مور نه لرم. په ماشومتوب کې امسا ته مجبوره شم. زه خو نور په دې دنیا کې ژوند نه غواړم. زه د خپل مور او پلار څنګ ته ورتلل غواړم. زه د ځان وژنې په چل نه پوهېږم، بس په همدې پوهېږم چې لویه خدایه هغه څوک هم زما په حال کړي چې زه یې په دې حالت کړم. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.